د افغانستان اسلامي امارت کورني او بهرني پانګوال د اوبو په 11 بندونو کې پانګونې ته وربللي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په 8 ولایتونو کې له اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې د اوبو 11 بندونه معرفي کړي دي او ورسره له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې د یادو بندونو په پروژو کې پانګونه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي معاونیت د دوشنبه په ورځ د زمري پر شپږمه په تخار ولایت کې د اوبو 2 بندونه کالا امامومي چې د 445 میگاواټه برېښنا د تولید او ګردګو د اوبو بند چې د 230 میگاواټه برېښنا د تولید وړتیاوې لري معرفي کړي دي. دغه معاونیت په کونړ کې د اوبو 3 بندونه سرتاک چې د 410 میگاواټه برېښنا د تولید، د ساګي بند چې د 300 میگاواټه برېښنا د تولید او شال بند چې د 998 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیتونه لري پانګوالو ته معرفي کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي معاونیت همدغه راز په کابل کې د سروبي 2 بند، د دایکندي د پایګټي سنگ بند، په پروان کې د ګلبهار بند، په روزګان کې د اولمباغ بند، په کندوز کې د خان آباد 2 بند او په کاپیسا کې د باغدارۍ بند چې هر یو یې لا 90 تر 240 میگاواټه د برېښنا د تولید ظرفیتونه لري کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونو لپاره په ګوته کړي دي. د اسلامي امارت اقتصادي معاونیت د یادو پروژو په اړه ویلي دي چې دغه پروژو د شونتیا څېړنې، د پیژندنې راپور او لومړنۍ سروې په تړاو اسناد شته او په وینا یې پانګوال کولی شي په ډاډ سره پر دغو پروژو پانګونه وکړي او همدغه راز یې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. دمګړی افغانستان له 20 تر 30 سلنې برېښنا له کورنیو سرچینو برابروي او له 80 تر 80 سلنې بیا له نورو هیوادونو په تېره بیا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه راواردوي.